السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس نورانی قاعدة صفحة نمبر 13 تختی نمبر 8 حروف مدہ ولین کی شناخت. په دې اتم نمبر تختی کې د حروف مدہ او د حروف لین شناخت ته پکې. حروف لین دوا دي، حروف مدہ درې دي. اس تختی میں حروف مدہ ولین کی شناخت کرانا. پدی تختی کے حروف مدہ ولین پیژنگولی کول دی پکے. اغد پر اخپل قواعد دی. قاعدہ نمبر 1، الف سے پہلے حرف پر زبر آ جاوے، جیسے با، تھا، ثا، تو الف مدہ ہے. کچر الف وی هغه باندې څه حرکات هیڅ شی نه وي، نه پخپله زیر وي، نه پیش وي، نه سکون وي، نه هیڅ شی پې نه وي، خالي وي د حرکتونو نه. خو هغه نه مخکې کوم حرف وي، لکه دلته وړاندې کوم حرف وي، لکه با دی مثلا، با کې د کوم دا دی، نو د با باندې زبر دی، نو د با نه وروسته کوم الف دی د الف مدہ ویلی شي، یا لکه تا کې یا ثا کې. واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش آ جاوے. واو ساکن وی یعنی واو بنه اغا سکون وی، اغا نه مخی پیش راشي، لکه بو، تو واو مدہ ہے، دا بے واو مدہ دے. لکه تا واو پیش تو بو، دا واو مدہ دے. یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر آ جائے، جیسے بی، تھی، تو یا مدہ ہے، بے دا یا مدہ دے. لکه تا یا زیر تی، با یا زیر بی، دا. قاعدہ نمبر 3، حروف مدہ کو کڑی حرکات کی طرح ایک الف کے برابر لمبا پڑھا جاتا ہے. حروف مدہ چه دا واو الف یا دی چه کم دری دی، دا دا کڑی حرکتونا چه کم ویلار زبر، ویلار زیر، الٹا پیش و اغو برابر با یو الف دا دو حرکتونو برابر براکلیش. غالکا یو الف برابرو نو دا به مقشان راخکلی شي. ٹھیک شوله. هغه دپاره پښتو کې د سمپل طریقې سره اساتذه کرامو دا خیالي دي چې یو انسان لاس ګوتې کولاوي، نو ته یوه ګوته بند که، مثلا با زبر با، یا بند ګوته کولاو که تا زبر، یا تا الف زبر تا، دا یو ګوتې کولاوان یا بندوان، خو دا زر زر نه، لکه با وقاره انسان چکم کئی، نو هغه دا راخکلی شي. خانو د دې جوړ روان به څنګه کوو چې مونږ د نورانی قاعده کې مقصود هم دا دی، حروف مدہ کا جوڑ و روان یوں کریں. دسے وکا جوڑ، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، روان با بو بی. لکه څنګه دا خبره لیکلی نه دی، اوس ګوره، لکه څنګه تختی نمبر 7 کې کړي حرکاتو، تختی نمبر 8 کې حروف مدہ دی، د دی پر اخکلو کې دواړه یک یو شی سیم سیم دی. بس ختم. څنګه مونږ تاسو وایو، اوس ماشومانو باندې چې زده کوو، هغه په دوره په حروف مدہ نه پیژني، نو هغو ته مونږ داسې وایو با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، روان با بو بی. مخکې ما یوه قاعده بیان کړې وه، لکه با الف زبر با. اوس دلته ګوره په جوړ کې د الف نوم خلو، او څه کله د با باندې تنوین و، لکه هغه سبق مونږ استاسو تختی نمبر 5 کې و، نو بیا مونږ نوم نه اخیستو د الف، لکه مثلا با باندې تنوین وي، با دو زبر بند پر الف لیکلی شي، هغه الف نوم به نه خلی چې با الف دو زبر بند. عام نظیره جماعتونو کې چې کوم امامان دي، هغو شاګردانو نه ما دا اورېدلي دي امتحانونو په ټایم کې، چې هغو وایي با الف دو زبر بند، تا الف دو زبر تن، الف نوم اوس راخلي، دا نوم به نه خلی. ښه قاري صاحب محترمه، دا صرف رسم الخط توجه نه لیکلی شي. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو،
تا یا زیر تی روان تا تو تی. هر یوې تختې کې به کلام چې مونږه حروف ادا کوو د اول تختې خیال به ورکې خامخا ساتو ښه. لکه مثلا اوس ثا زاده کومه نو هلته ثا سره مونږه دو لیکلی و نو یو الف برابر به پیله ته ثا راکاږې ثا بیا الف ووایه ثا الف زبر ثا ثا واو واو سره هلته پانچ لیکلی دی مد فرعي دی به ثا واو پیش څه آواز ورکو ثو ثا یا زیر څه آواز ورکو ثی. نو ټولو روان څنګه بیو ثا ثو ثی. او داسې هم ویلی شي ګوره ح الف زبر ح ح واو پیش حو ح یا زیر حی جوړ شول ح حو حی. خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی جوړ شول خا خو خی. را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری جوړ شول را رو ری. زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی جوړ شول زا زو زی. طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی جوړ شول طا طو طی. که دلته استادانو ورته سوچ وي نو د طوا سره کوم الف دی دا مونږ شین کړی دی دا واو او وریا مې تور کړي دي ځکه چې طوا نه وروسته الف غاټ دی. الف د ماقبل حرف تابع وي په غاټوالي کې او واو او وریا ماقبل تابع نه وي دا همیشه باریک وي. الف ځکه شین دی. ضا الف زبر ضا ضا واو پیش ضو ضا یا زیر ضی روان ضا ضو ضی. فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی. د میسیج وګدیدو د وجه نه زه د نور روان وایم خو اساتذه کرامو کې معلمین او معلمات په خپلو کلاسونو کې هره تختی مکمل طور سره روان جوړ وایو ښه. ها هو هی یا یو یی آ او ای. اب څنګه وایو همزه الف زبر آ پوه شوې ښه. جا جو جی دا دو دی ذا ذو ذی سا سو سی شا شو شی صا صو صی. صاد سره الف شین دی ځکه الف هم غاټ دی او د سو سره واو نه وروسته الف لیکلی دی دا رسم الخط وجه نه دی. ضا ضو ضی عا عو عی غا غو غی قا قو قی کا کو
لی لا لو لی ما مو می نا نو نی و وو وی واو ألف زبر واو واو پیش وو واو یا زیر وی جوړ شول وو وی زه ډېر ادب سره بیا د معلمینو او د معلماتو په خدمت کې دا خواست کومه چې طلباو ته د دا ټولې تختیانې پوره جوړ و روان سره وي ښه خو زه چې د نه ویم مجبوری نه الله رب العزت دغه درسونه زمونږ ټولو نارینه او زنانه او ماشومانو دپاره د ناظره قرآن کې مددګار وګرځول کی او موږ دپاره توخه د آخرت وګرځول کی الله رب العزت د ټولو درسونو د وجه نه زمونږ والد محترم مرحوم قاری محمد جمال نور الله مرقده مغفرت وکي هغه سره څومره استادان نارینه او زنانه یا څومره ماشومان او ماشومانې چې دغه درسونه زده کوي هغو ټولو والدینو دغه شان د خاندانونو دپاره د مغفرت ذریعه وګرځول کی چې کوم ورکې وفات دي چې کوم ژوندي دي هغو دپاره خدای پاک د هدایت ذریعه وګرځول کی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.